د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویلي چې دغه ولایت په غورک ولسوالۍ کې د یاد ریاست له لوري د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوی دی. دغه بند د 40 متره په اوږدوالي او د 6.5 متره په لوړوالي سره د 10,000 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر په کابل کې د ترکمنستان د سفیر خواجه وزوب سره په لیدنه کې د ټاپي پروژې د پرمختګ په تړاو د خبرو سربیره د دې پروژې د چارو په چټکتیا ټینګار کړی. سرپرست وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې سرپرست حکومت لیواله دی څو د یادې پروژې عملي چارې ژر تر ژره پیل سي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ترکیې د واویا شرکت رئیس سره د کتنې پر مهال ویلي چې د ملي او نړیوالو پانګوالو د هڅونې او جذب په موخه قانوني همکاري او د لازمو اجراءاتو رامنځته کولو او چمتو کولو ته ژمن دی. په دې لیدنه کې د واویا ترکي شرکت رئیس ایتم تاک د سیمنټو پروژې او اړوندو سیمو ته د وړلو ډاډ ورکړی دی. د دایکنډي ولایتي مسؤلین چې د دې ولایت په سنگ تختو بندر ولسوالۍ کې د 260,000 ډالرو په لګښت یو روغتیايي مرکز چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د دایکنډي ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي دغه روغتون د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړ شوی چې ورسره به د یادې سیمې د اوسیدونکو روغتیايي ستونزې حل سي. پزشکیان وايي ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړتیا ته مو د دولت لومړیتوب دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نوې نړۍ ته زما پیغام په نوم مقاله کې د خپل دولت بهرنی سیاست تشریح کړی او ویلي دي چې د دې سیاست په اساس په سیمه کې د جنجالونو کمولو لپاره په رښتیني ډول هڅې کوي.